د قیامت هغه ده ده چې فحش خبرې او فحش کارونه به عام شي. فحش خبرې او فحش کارونه به څه شي؟ هغه به عام شي. یو حدیث کې راځي، امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی، امام طبراني هم راوړی، امام حاکم هم راوړی. ابو هريره رضی الله عنه روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والذي نفس محمد بيده، باغ الله می دی قسمی د چا په لاس کې چې وی زما ساده قیامت هغه وخت پورې نشي راتلی چې څو پورې تاسو د کارونه نه لیدلی حتى يظهر الفحش، فحاشي بس شي عام بشي. د دې حدیث ترجمه به درته وکړم او بیا د باقي چې کوم علامات دي دا به خپل ذکر راځي. فحش کارونه او خبرې به عام شي، والبخل او بخل به عام شي. خوږ ورته کېدی ها، او امانتګر ته به خلک خیانتګر وایي او خیانتګر ته به امانتګر وایي. او وعول به کمزوری شي او تحوت به راښکاره شي. صحابه کرام وی یا رسول الله وما الوعول، دا وعول څه ته وایي، تحوت څه ته وایي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کم چې درانه خلک دي، مخوریز خلک دي، نسب او قوم والا خلک دي، هغه به کمزوری شي او کمزوری به درانه شي. مخوریز مضبوط قومونه او نسبونه والا به څه شي؟ هغه به کمزوری شي. او کمزوری خلک او هغه خلک چې معاشره ولا توجه نه ورکوي، هغه خلک به څه شي؟ هغه به زورور شي. د حدیث کې زمونږ مقصدي خبره دا نور خو بخپل خپل ذکر راځي، هلته به تفصیل کوو، خو مقصدي دا دی چې حتی یظهر الفحش. بل یو حدیث دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تقوم الساعه، قیامت دا وخت پورې نشي راتلی حتی یظهر الفحش والتفاحش، تر څو چې تاسو فحش کارونه او خبرې نه لیدلي. بل هم یو حدیث دی امام طبراني رحمه الله راوړی، انس بن مالک رضی الله عنه ان من اشراط الساعه، د قیامت په علاماتو کې بعض علامې وي دا دي الفحش والتفحش، فحش خبرې او فحش کارونه به عام شي. دا فحش تعریف داسې کېږي په د عربۍ په لغت کې، ومجاوزة الحد في القبيح من القول والفعل، قبیح کارونو کې او ویناګانو کې د حد نه تېروته. فحش خبرې به عامې شي، کنځلې به عامې شي. دا د مقصد دلته دا دی، کنځلې به څه شي؟ عامې شي. په مجلسونو بیټکونو کې به د زنا خبرې کېږي، د ډمتوب خبرې به کېږي، د عشق او د عشق په شان د ګناهونو خبرې به عامې شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، او دا نښه راښکاره شوې ده که نه ده؟ ښکاره شوې ده. موږ چې د کمې نښې ذکر کوو دا ګوره ټولې ښکاره شوي دي. تودې کوې ډډه مه لګوه نو برابر به. د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا شوه چې فحش خبرې به عامې شي. په مجلسونو کې کنځلې بربادي ویل دا به عام شي. دا نښه خو عامه ښکاره شوې ده، خو په پښتنو کې سمه ښکاره شوې ده، بلکې د بزغو تکیه کلام دا دی. په بېغیرتوب کې دې حد ته ورسي چې د هغه تکیه کلام سي هغه کنځلي. خور یادول دی او کس مور یادول،
بلکې قام به له ټول یاد کړي ستا قام داسې کموئ دا فحش خبرې دا د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده او دا د منافقت هم یو نښه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم منافق سړي د علامه ده اذا خاصم فجر کله چې جنګ کوي نو په جنګ کې کنځلې ډېرې کوي دا د منافق سړي نښه ده ښه په بیټکونو مجلسونو کې د فلمونو خبرې د سندرو خبرې ستا کومه جنۍ خوښه ده جنکۍ په خپل منځ کې لګي کومه هلک دې خوښ دی څنګه هلک دې خوښ دی دا یې تصویر دی دا دی دا دی دا قسم خبرې والعیاذ بالله د هلکانو خبرې والعیاذ بالله یو بل پسې لعنتونه ویل یو بل ته کنځلې ویل دا ټولې فحش خبرې دي او کارونه خو فحش عام شوي دي دې موبایلو ته وګوره که نه بازارونو ته وګوره د ځوانانو حالاتو ته وګوره او ټول عام شوي دي حالانکه حدیث کې دا راځي امام بیهقي رحم الله روایت راوړی دی امام طبراني هم راوړی دی انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا استحلت امتی خمسا فعليهم الدمار زما امت چې کله پنځه خبرې په پنځو خبرو باندې عمل شروع کو پنځه کارونه پکې رالو نو بیا به دوی تباه کېږي پنځه خبرې دي اذا ظهر التلاعن کله چې په یو بل باندې لعنتونه ویل او کنځلې او بدر دي یو بل ته شروع کړي او چې کله شراب وسکل او چې کله نارینو ریخم کپړې استعمالول شروع کړو او چې کله ډمې ګډول پکې عام شو ډمې کله ګډولي او د ټنګ ټکور سامان یې ځان سره ایښودو څلور کارونه شو پنځم واکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء چې کله سړو د سړو نه شهوت پوره کوو زنانو د زنانو نه نو بیا به د امت تباه کېږي دې کې ما د یوې خبرې دپاره دا ذکر کړ اذا ظهر التلاعن کله چې په یو بل باندې لعنتونه عام شو یو بل ته کنځلي یو بل ته خیرې نو دا د قیامت بله علامه شوه څه نه فحش کارونه او فحش ویناګانې به عامې شي